د الله تعالی پاک ذات څومره غټ دی. نن په دې ټاپک باندې یو ډیره معلوماتي ویډیو تاسو سره شریکوم. دا ویډیو تر پای پورې لازمي وګورئ. ویډیو مو میس کړئ نو یقینا چې ډیر نقصان به وکړي. د الله تعالی پاک ذات څومره غټ دی. پیغمبرانو نه خپل امتونو دا سوال کولو چې موږ به الله پتا باندې ایمان راوړو چې کله ته موږ الله تعالی سره ملو کې او موږ الله تعالی اوخه او موږ الله تعالی نه دا غوښتنه کوو چې الله تعالی دې موږ ته ښکارا شي. راځي چې لږ د الله تعالی پاک ذات وګورو. ګورئ مرګرو خبره داسې ده چې تاسو له غور وکړئ د الله تعالی په کائنات باندې. دا کائنات الله تعالی په شپږ ورځو کې جوړ کړی دی او په اوومه ورځ بیا الله تعالی په خپل تخت باندې جلوه‌گر شوی دی. دا کائنات الله تعالی په شپږ ورځو کې جوړ کړی دی. راځئ چې دا کائنات لږ وګورو. موږ چې په دې کومه ځمکه باندې ناست یو دا ځمکه الله تعالی جوړه کړې ده او دا ځمکه څومره غټه ده چې تر اوسه پورې یو انسان پیدا نه شو او دا دنیا یې ګوټ په ګوټ ونه کتله. بیا تاسو بهر ته راوځئ د دې ځمکې نه. بیا تاسو زموږ د لمریز نظام وګورئ. په دې کې دا سیارې وګورئ مختلفې او هغې نه بعد زموږ د لمر وګورئ. سرسري خبره که چېرته موږ وکړو نو زموږ دا لمر دومره غټ دی چې په دې لمر کې که چېرته د ځمکې غونته سیارې 14 لاکه پیرې ور واچوئ نو دا لمر به ترې ډک شي. الله اکبر. تاسو سوچ وکړئ صرف. او هغې نه بعد د دې لمریز نظام د ټول نه غټې سیاره باره کې چېرته خبره وکړو نو دا سیاره دومره غټه ده چې په دې کې 1400 ځمکې راځي. الله اکبر. دا نور سیارې خو بیا لا پرېږدئ. دا زموږ صرف لمریز نظام زه خبره کوم چې دا زموږ صرف لمریز نظام دی او په دې کې ما درته صرف 2 شیان یاد کړي. دا لمریز نظام زموږ د دې غونډې ګلیکسۍ په نسبت کې چېرته دی تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې. ما درته دا ویډیو ولګولو دا وړوکې غونډه ټاکې چې تاسو ته ښکاري دا زموږ لمر دی او دې ټاکې کې دا 8 سیارې دي او دې ټاکې کې دا لمر هم دی او دا 8 سیارې هم دي. تاسو دې ګلیکسۍ ته وګورئ او د دې په نسبت تاسو دې وړوکې غونډه ټاکې ته وګورئ او په دې وړوکې ټاکې کې زموږ دا لمر هم دی او دا 8 سیارې هم دي. او همدغه شان ټاکې بیا تاسو وګورئ په دې ګلیکسۍ کې څومره زیات. ساینسدانان دا وایي چې زموږ د دې لمر غونډه کې صرف په دې یوه ګلیکسۍ کې 400 ارب لمرونه دي. یعنی یو ارب کې چېرته یو انسان شمارول سټارټ کړي نو هغه دپاره به 10 کم 100 کاله پکار وي چې یو سیکنډ هم هغه ونه درېږي شپه ورځ لګیا وي. الله اکبر. نو دا 400 ارب لمرونه دي او بیا دا لمرونه یوازې نه دي د دې لمرونو سره همدغه شان سیارې هم دي. دا ټاکې چې تاسو ته ښکاري دا ټول لمرونه دي او د دې سره همدغه شان په لکونو کروړونو سیارې هم دي. صرف دا یوه ګلیکسي ده او هغې نه بعد تاسو د دې ګلیکسۍ نه لږ بهر ته راوځئ. تاسو وګورئ اوس په دې کائنات کې دا ګلیکسیانې څومره ډېرې دي. دا ټاکې چې تاسو ته ښکاري دا ټولې ګلیکسیانې دي او دا ګلیکسیانې وړې نه دي. راځئ چې دا خپله ګلیکسي وګورو. زموږ دا ګلیکسي الله تعالی دومره غټه جوړه کړې ده د رڼا غونته سپیډ په دې غونډ کائنات کې د بل څه نشته. د رڼا سپیډ په 1 سیکنډ کې 3 لکه کیلومتره دی په 1 سیکنډ کې صرف. او زموږ د ځمکې نه 9.5 پیرې تاویدی شي رڼا په 1 سیکنډ کې. نو دا دومره تیز د رڼا که چېرته د دې ګلیکسۍ د یو سر نه سټارټ شي او بل سر پورې چې هغه رڼا به رسي نو هغه به 1 لاک کاله اخلي. الله اکبر. چې د رڼا سپیډ په 1 سیکنډ کې 3 لکه کیلومتره دی او د دې ګلیکسۍ د یو سر نه چې رڼا بل سر پورې رسي نو هغه رڼا به 1 لاک کاله اخلي. الله اکبر. صرف دا یوه ګلیکسي ده او دا دومره غټه ده. نو بیا ساینسدانان دا وایي چې په دې کائنات کې کربونو نه هم زیاتې ګلیکسیانې دي او بیا هره ګلیکسي چې کومه ده هغه هم دومره غټې دي او بیا د دې نه هم غټې دي. دا چې کوم حساب مې درته په خپلې ګلیکسۍ کې وکړو نورې ګلیکسیانې د دې نه هم غټې دي او په هغې ګلیکسیانو کې همدغه شان د لمرونو تعداد دی همدغه شان د ځمکو د سیارو تعداد دی. یعنې په کربونو نه هم زیاتې ځمکې او لمرونه دي په دې ګلیکسیانو کې. نو اوس تاسو راځئ په بره باندې دا ګلیکسیانې پرېږدئ په ځای باندې. تاسو چې څنګه په بره باندې راځئ نو بیا دا یو بال دی. دې بال ته ساینسدانانو چې کوم نوم ورکړی دی کائنات یونیورس. دا کائنات دی د کوم باره کې چې دا موږ دومره خبرې کوو کائنات زموږ په کائنات کې دا او زموږ په کائنات کې دا بال چې کوم تاسو ته ښکاري دا زموږ کائنات دی زموږ یونیورس دی. بیا په دې کائنات په دې بال باندې خبره ختمېږي نه. د ساینسدانانو دا دعوه ده چې دا یو بال نه دی بلکې هم د دغې بال په شانتې نور بالونه هم دي چې د هغې حساب هم ساینسدانانو ته نه دی معلوم چې دا به څومره ډېر دی. الله اکبر. دا یو بال دومره غټ دی په دې کې د کربونو نه زیاتې ګلیکسیانې دي. په هر یوې ګلیکسۍ کې څه نه دي تاسو ته مې بیان کړو. ساینسدانان دا وایي چې د دې بال په شانتې نور بالونه هم دي او هغه بالونه چې کوم دي هغه د دې بال نه هم غټ دي زموږ د دې یونیورس په شان بال نه هم غټ دي. الله اکبر. ما چې کوم سوال کړی و چې زموږ الله تعالی څومره غټ دی او چېرته دی دا سوال خلک تپوس کوي چې د الله تعالی پاک ذات کم دی چېرته دی الله تعالی. وګورئ ملګرو تاسو اوس د الله تعالی د ذات باره کې لږ سوچ وکړئ. د هغه پروردګار د ذات باره کې لږ سوچ وکړئ
چې هغه مالک کائنات په څومره غټ وي، د هغه شان به څومره غټ وي، دا دومره غټ کائنات هغه جوړ کړی دی، نو د هغه ذات به بیا څومره غټ وي، د هغه شان به بیا څومره غټ وي. قسم مې دې په هغه رب ذوالجلال ووایي چې دا کوم خلک دا سوال کوي، نو زما په خیال د هغوی ذهنونه خراب دي او هغوی لیوني دي. ولې چې موږ مسلمانان یو او موږ ته په هر څه کې د الله تعالی پاک ذات ښکاري. دا زما دا ویډیو چې تاسو وکتل نو په دې کې به تاسو ته د الله تعالی د ذات باره کې لږ سوچ راغلی وي. یقینا چې تاسو مسلمانان یې او ستاسو په ذهن کې دا ده چې دا هر څه الله تعالی جوړ کړي دي، دا الله تعالی جوړ کړي دي. بیا د هغې خلکو نه دا سوال دی چې تاسو د الله تعالی د ذات باره کې سوال کوئ، تاسو صرف د کائنات ته لږ غور وکړئ، دا کائنات الله تعالی څومره غټ جوړ کړی دی. تاسو ذهنونه خراب دي، تاسو لیوني یې. تاسو په هغه عقل سره دا سوچ کوئ چې کوم عقل تاسو ته په خپله الله تعالی جوړ کړی دی. لږ غور و فکر وکړئ او د الله تعالی د ذات باره کې لږ سوچ وکړئ. دا دومره غټ کائنات هغه جوړ کړی دی، د هغه ذات په څومره غټ وي. په روز محشر د هغه سره ملاقات کېږي. دا د ټولو مسلمانانو ایمان دی. الله تعالی دې دغې خلکو ته هدایت وکړي، دا کوم خلک چې دا سوالات کوي. دا ویډیو دومره شیر کړئ چې هر یو مؤمن مسلمانه پورې ورسوئ. او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي هم در سره فالو کړئ.